عبدالرحمن بابا فرمایي چا چې کړي و دنیا ورته عصري دي د همه واړو په سر خاورې ایرې دي. عبدالرحمن بابا فرمایي هر هغه چا دنیا عصري کړي دي او په دولت یې باور کړی دی د هغه ټول عمر خاورې ایرې په سر شوي دي، یعنی ناکامه نامراده پاتې شوي دي. نادانان که د دنیا په چار نازیږي ودانته واړه ویشتي مسخري دي. هغه خو ناپوهه خلک وي څوک چې د دنیا په کارونو باور کوي چې کم خلک پوه دي هغه ور باندې زړه نه تړي او دا ورته یو ټوکه مسخره ښکاري چې بې خدایه محبت کا هغه خلق نارینه واړه خره ښځې خري دي. هغه څوک چې د الله نه بغیر بل څه سره مینه کوي هغه که ښځې وي او که نران دي دا ټول په مثال د ځناورو دي. و سپینګیرو ورته مه وایه سپینګیري دا همه واړه طفلان د ګواري دي. د دنیا سره مینه کوونکي که چېرې سپېرګینې هم وي مشران وي ولې دوی ته مشران مه ګڼه او مه ورته وایه. د دوی مثال د ناپوهه د زانګو د ماشومانو په رنګ دی. هسې وایه چې سړی دي د زنانو که یې ایښي په دستار کې کرکري دي. د دغسې خلکو که د پټکو اوچتې اوچتې شملې هم وي ولې دغه شملې په شملو شمار نه دي. دا د ښځو د کمسو یعنی د ښځو په شان خوی کړي. نه څه فیض نه څه بهرا ځینې موندی شي همګي واړه بې فیض و بې بهري دي. د داسې خلکو یعنی بې خیره خلکو نه د خیر او د ښېګړې هیڅ هیله نشي کېدی. دا ټول بې خیره او بې ګټې او بې فایدې خلک دي. ذخیره د دنیا مه کوه رحمانه دا همه واړه د خاورو ذخیرې دي. عبدالرحمن بابا وایي ای رحمانه د دنیا دولتونه مه راغونډوه دا ذخیرې د هر چا نه پاتې دي. دا په مثال د خاورو د ډیري دي. دا قیمتي هله وي چې د چا په ښه راشي د چا ضرورتمند په کار راشي. الله پکې لګوه شابه